دا تحریک او احتجاج دا لږ اوږد شو او تاسو د دې سټیج نه دا توقع لرئ چې دی به تاسو کنټینیوسلی انټرټین کوي ستاسو د مسلو دپاره به خلک راپاسي او تاسو به هغې کینئ چې هغه انټرټیننګ کنټینټ جاري نو دا تصور ختم کړئ که خاموشۍ سره هم ناست یې خو چې تر څو پورې دا مسلې نه حل شوي نو یو او پوره راځئ او دا خپل تحریک مخکې بوځئ تر اوسه پورې به چې ما تاسو سره خبرې کولې نو زه به د دې په دعوت راتلم نن زه په خپله خوښه راغلی یم او ډېرې اهمې خبرې در سره کول غواړم د اجمل بابا یو شعر دی وی تا چې دی منلی تا زما په سر چې دی منلی د رقیب سره تا زما په سر چې دی منلی د رقیب سره دا ستا د جفا لوبه که تا غواړي نو ما هم غواړي تا چې دی زما په سر منلی د رقیب سره ستا د جفا لوبه که تا غواړي نو ما هم غواړي او یا پښتنو هیر نه کې دا ستاسو ملنګې خټک وخت به درنه داسې لیونې ګورې بیا هم غواړي قدرمندو ملګرو مشرانو کشرانو چې تاسو نه یې نو یونیورسټي نشته په دې یقین وساتئ که تاسو ولاړ یې نو دا یونیورسټي به وي او که تاسو نه یې نو دا یونیورسټي نشته نو د مطالبو د نه منظورولو سوچ هم مه کوئ د مطالبو د نه منظورېدو سوچ هم مه کوئ دا بس تاسو فیل کېدلي چې تاسو دا سوچ راوړئ او دلته راځئ تاسو به د ګټې دپاره راځئ او ګټه به کوئ بشرطې کې په حقه باندې تاسو ولاړ یئ که په ناحقه ولاړ یئ نو اول به درنه زه بیا به درنه نور ځي خو که په حقه ولاړ یئ نو بیا دا سوچ مه کوئ چې دغسې به واپس ځو ځکه چې دا لبه بغیر ستاسو نه نه چلیږي دا تاسو چلوئ نو دا چلیږي چې تاسو یې نه چلوئ نو نه چلیږي بل ستاسو څه ځي تاوان هم څه دی د ملک چم به وران شي او د خانانو کلي د مالدار ملک پروان شي او د زورورو نړۍ غریبه ته څه پیلې د ارمانونو سلي کور دې د سره نشته وطن به تلا جوړی زه او تو مونږ محنت کش یو مونږ مزدورکار یو مونږ که دلته نی نو بل ځای به مزدوري کوو او که بل ځای نی نو بل ځای به کوو خو ناانصافي او ظلم به نه برداشت کوو روزي خدای پاک ورکوي چې د چا دا عقیده ده چې روزي خدای پاک ورکوي نو هغه قوم ازادي او چې څوک وایي چې نه مالی دا پلانې راکوي نو هغه غلام دی اوس راځم اصلي خبرې ته بنیادي خبره دا ده چې دا نه زموږ د وایس چانسلر قصور دی او نه د مریدانو او د یریدانو قصور دی قصور چې دی دا زمونږ د اختیارمنو دی که زما گورنر که زما وایس چانسلر سرچ کمیټي که زما منسټر دا احساس نه لري د دې مطلب دا دی چې دا وطن په غلطو لاسو کې دی تاسو وګورئ چاپېره د کومې ادارې وایس چانسلر اهل دی په هغه ادارو کې درانه خلک شته ما په دې په اخبارونو کې ولیکل انټرویوګانې مې ورکړې
عدالتي کیسونه مې وکړل خو په دې وطن کې د سترګو خاوند نشته ستاسو د حق دپاره د ادارې د حق دپاره د ادارې د ترقۍ دپاره د نوي نسل د تربیت دپاره چې تاله څوک رالېږلی شي هغه اهل نه دي او دا وطن په کته روان دی صرف او صرف استاذ او شاګرد دا دوه څیزونه دي چې د دې نه موږ تمه لرلی شو نو نن دې دا استاذ کلک ودرېږي ځکه استاذ په دې خبره پوه دی چې دا ملک تباهۍ طرف ته روان دی که ستا وایس چانسلر ستا د ادارې د ترقۍ دشمني د دې مطلب دا دی چې دا د دې وطن دشمن دی که ستا گورنر ستا وزیر اعلی ستا وزیران ستا اداره تباه کېږي او دې کې احساس نه راځي د دې مطلب دا دی چې دا نااهله دي واحده لار دا ده چې کلک ودرېږئ او کلک ودرېږئ که دا ادارې بچکول غواړئ او که یو ځل دا ادارې ستاسو د لاسه لاړې نو غلامۍ ته تیار شئ ځکه چې تاسو به اهل راروان نسل پیدا نه کړی شئ او تاسو وینئ چې ستاسو په کرسو ټول هغه خلک ناست دی چې د انصاف دشمنان دي تاسو که زما یو پروګرام د گورنر صاحب سره شریک کتلی په وایس اف امریکا نو ما ورته ویلي ومه جي که زه د دین یم او که نه یم په دې فرق نه پرېوځي که زه پروفیسر یم او که نه یم په دې فرق نه پرېوځي خو زما د کشرانو زما د ملګرو که د انصاف نه تمه کتې شوه او ناانصافي زما د وطن قانون شو نو دا ملک به تباه شي په یو فرد باندې که یو تن ممکن نه په هغې فرق نه راځي خو که د دې خلکو دا عقیده پیدا شوه چې خوشامدګري به کوې نو ډوډۍ به خورې که نه به خورې دا عقیده چې دا تباهي ده او حل صرف زما استاد سره دی او زما شاګرد سره دی باقی که ایڈمنسٹریشن دی که کلاس 3 ملازمین دی که کلاس 4 ملازمین دی دی فیسیلیټیټرز دي دی به مونږ فیسیلیټیټ کړي خو د ویژن تمه د روښانه مستقبل تمه دا استاد سره ده او دا شاګرد سره ده نو که نن تاسو فیل شوئ او نن تاسو دغسې لاړئ نو دا درته عقیدې سره وایم سوګند سره وایم چې دا ادارې تباه دي او دا قوم تباه دی نو کلک ودرېږئ په خپلو مطالبو باندې حقو مطالبو باندې کلک ودرېږئ او که تاسو خپې کمزورې شوي نو دا ومنئ چې نن نااهله وایس چانسلران راځي سبا به نااهله استادان راځي بله ورځ به نااهله شاګردان راځي او دا قوم به آزاد قوم نی دا به غلامي او هغه خبره درته دوباره کوم چې تیر کال ما تاسو ته ویلې وه کم سړی چې ریشه وي او یریږي دا غلام دی چې ریشه وي او یریږي دا غلام دی او چې ریشه وي او نه یریږي نو دا آزاد دی نو خپل ځان آزاد کړئ خدای پاک بس تاسو نه دا تپوس نه کوي چې تا د وایس چانسلر عبادت کړی او که نه خدای ستاسو نه دا تپوس نه کوي چې تا د گورنر صدر او د وزیر عبادت کړی او که نه خدای پاک به درنه دا تپوس کوي چې ما تا ته 2 پولز پیدا کړي په دنیا کې دو پولز دي یو ګډ دی یو ایول دی یو ښه دی یو بد دی تاسو د ښې مرسته کړې ده او که د بدې مرسته هم کړې ده که حق درته ښکاري نو ودرېږئ او کلک ودرېږئ او که ناحقه درته ښکاري نو نن خپلو کورونو ته ځئ او په خوشامدګرو کې خپل نوم ولیکئ زما یقین دی ستاسو اکثریت د دې کابینټونو مطالبو سره ولاړ دی که سبا
عزیر عبدالمالک صاحب سلیمان صاحب یا بل مشر په ناحقه باندې روزي تاسو به ورسره چلم نه روزئ اکثریت حق سره راپاسي خو که دوی په حق باندې نو دوی ستاسو په سر باندې لیډران دي دوی ستاسو په سر باندې راهنمایي کوي دوی ستاسو په سر باندې بادران دي نو که تاسو کلک ونه درېږئ زما په خیال د دې کمیونټي او د دې یونیورسټۍ به دا اخري ورځي نو زما درته درخواست دی چې د عزیر صاحب دپاره نه د سلیمان صاحب دپاره نه د امداد بای دپاره نه د دې ادارې د مستقبل دپاره ودرېږئ چې سبا نااغله سړی ستا ادارې له به طور وایس چانسلر راځي چې هغه نه ما سره کاغذي ثبوتونه دي چې دې کې د اکثرو وایس چانسلرانو سی ویز فیک دي فیک سی وی راځي زه چغې وایم چې دا فیک سی ویز دي په دې باندې دا خلک وایس چانسلران شوی دی خو په دې وطن کې هېڅوک تپوس نه کوي ستاسو نه مې ډېره تمه نشته خو دا ریکویسټ درته کوم چې که تاسو هم بېتمې شوئ تاسو هم پاتې راغلی نو د دې ملک هېڅ مستقبل نشته نو د دې ملک د مستقبل په خاطر د دې ادارو د کامیابۍ په خاطر کلک ودرېږئ د حق مرسته وکړئ او دا قوم په مخ په غوره بوځئ چې مخ په ښکته لاړ نه شو ډېره مهرباني خدای مو باد لره او دا لوبه دا جرنده بغیر ستاسو نه نه چلیږي که دا جرنده بغیر ستاسو نه چلیدی چیرې به هم تاسو له چا دومره وخت نه و درکړی په لومبۍ ورځ به یې رخصت کړي وې او درته به یې وي چې ځئ خپل کار کوئ خو دا جرنده بغیر ستاسو نه نه چلیږي نو که دا جرنده د تا ډلۍ تا میده کوي نو دا جرنده بیا تاسو ولې چلوئ زما هر غریب ته هر مجبور ته د دې وطن دا درخواست دی چې د خپل حق دپاره ودرېږي او د ناحقې مرسته ونه کړي ډېره مننه